الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم. د مجلس درنو ګډونوالو مشرانو د رسنیو درنو استادو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د خدای جل جلاله یو لوی احسان زموږ پر ملت وسو چې د دوو لسیزو سختیو وروسته نن داسې زمینه زموږ د ملت د هغه سترو وګړو دپاره برابره کړل چې نن د همدې ځایه څخه خپل ټول ملت ته اطمینان ورکوي چې اشغال ختم شوی، اسلامي نظام حاکم او د بیا ودانولو چارې روانې دي. موږ همدې مجلس د همدې رسنیو په توسط خپل ټول ملت ته اطمینان ورکوو چې د اسلامي امارت ټول ملګري هغه که په هر وزارت کې کار کوي، هغه د شپې او د ورځې خپل په وطن په ګران افغانستان کې تر جنګو وروسته، تر خرابیو وروسته، تر ورانیو وروسته نن ټول د وطن د آبادولو په کارو اخته دي او دا ټول د اسلامي نظام په سیوري کې د یو لوی نعمت چې امنیت دی، د امنیت تر سیوري لاندې ټول کارونه مخته روان دي. د انکشاف دهات وزارت، د کلیو د بیا رغونې وزارت د خپلو کومو امکاناتو په لاس کې لرلو سره د افغانستان په ټولو ولایتو کې پروژې روانې کړي دي چې تفصیل به یې زموږ ګران ورور د دفتر رئیس مولوي مرزا محمد شکیب صاحب تاسو ته واوروي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د رسنیو درنو استازو او په تالار کې ناستو مېلمنو، قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو حاضرینو، لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له دې نوم څخه هم څرګندیږي چې په کلیو کې د بیا رغونې او پراختیا کارونه کوي. یاد وزارت د مالی امکاناتو له کموالي سره سره وکولی شول چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې کلیوالو ته د پاکو اوبو د برابرولو، د چک ډیمونو، پلونو، پلچکونو، کلیوالي سړکونو او استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې تطبیق او داسې نورې د ارزښت وړ خدمات وړاندې کړي. د نیکه مرغه د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په دې توانېدلی دی چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې مهمې او حیاتي پروژې تطبیق کړي چې تفصیل یې په دې ډول دی. د بدخشان په ولایت کې په واخان ولسوالۍ کې له بروغیل سیمې څخه تر بزای ګمبد پورې د 80 کیلومترو په اوږدوالي د سړک د ترمیم او بیا جوړونې چارې روانې دي چې د یاد سړک چارې به ډېر ژر تکمیل او په بشپړېدو سره به د نوموړې سیمې د اوسیدونکو ترانسپورټي ستونزې تر یو حده هوارې شي. د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې له بزای ګمبد سیمې څخه بیا د چین هیواد تر پولې پورې د 9.7 کیلومترو په اوږدوالي د سړک جوړولو چارې روانې دي. دغه سړک افغانستان له چین سره نښلوي او زموږ د هیواد لپاره اقتصادي ارزښت لري. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د غوره مدیریت له کبله د همدې سړک 40 کیلومتره د تګ راتګ جوګه شوی، پاتې څه کم 10 کیلومتره انشاءالله
ډېر ژر به جوړ او د چین هیواد صفري نقطې ته ورسیږي. دغه راز د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د شاوخوا 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د اوبو یو لوی بند جوړیږي. د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ د فوقالعاده فرمان په اساس د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د شاوخوا 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د اوبو لوی بند جوړیږي. دغه بند چې 55 متره لوړوالی لري په اټکلي ډول د 140 میلیون متره مکعب اوبه زیرمه کوي او د یاد ولایت د کوهستان، دلارام، خاشرود، غورغوري او چخانسور ولسوالیو شاوخوا 14,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. د افغانستان اسلامي امارت د محترم مشرتابه د حکم په اساس د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې دغه بند په بنسټیز او معیاري ډول جوړ کړي. دغه راز د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د څه باندې 14 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د ذخیروي بند د پروژې چارې روانې دي. یا د پروژه د قادس سیند د اوبو د مهارولو، د سیلابونو د مخنیوي، د قادس د اوبو سرچینو د قوي کولو، د کاریزونو د بیا راژوندي کولو، د چینو تازه کولو او همدارنګه د قلاینو ښار ته د اوبو رسولو د 6 حلقه څاګانو د تقویت لپاره ارزښتناکه پروژه ده. د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1400 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه سي، د کلیوالو زراعت په پرمختګ وکړي او اقتصاد به یې ښه سي او همدارنګه د کار په جریان کې د سیمې سلګونو تنه کارګرو ته د کار زمینه برابره سوې ده. یا د پروژه چې تر 10 سلنه زیات کار یې مخته تللی چې په بشپړېدو سره به په قادس ولسوالۍ کې زراعت او باغداري وده وکړي انشاءالله. دغه راز د بادغیس ولایت په مرکز قلاینو کې د 326 میلیونه افغانیو په لګښت د پاکو صحي اوبو رسولو شبکې چارې روانې دي. په یاده شبکه کې د 6 حلقه څاګانو کیندل، د 43 کیلومترو په اوږدوالي پایپ غځول او د 3000 متره مکعب په وړتیا د اوبو یوه ذخیره شامله ده چې تر 80 سلنه زیات کار یې مخته تللی ده او په بشپړېدو سره به د یاد ښار 65,000 وګړي په مستقیم ډول د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه راز د قندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د 5200 مترو په اوږدوالي د استنادي دیوال د جوړولو چارې روانې دي. یا د استنادي دیوال به د نوموړي ولسوالۍ رود خپل مسیر ته واړوي او سلګونه هکټاره ځمکه به د موسمي بارانونو او سیلابونو له زیان څخه خوندي کړي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت له لوري د هیواد په 14 ولایتونو کې د چک ډیمونو او بدیلو پروژو د جوړولو چارې روانې دي. دغه راز په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ د اوبو نشتوالی او کرنیزو ځمکو ته د اوبو د نه رسېدلو له امله د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت له لوري د هیواد د بېلابېلو ولایتونو په 142 ولسوالیو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو په موخه په هره ولسوالۍ کې د یوه چک ډیم د جوړولو چارې پیل شوي دي. د یادو چک ډیمونو او بدیلو پروژو د جوړولو چارې په بادغیس، هرات، نیمروز، زابل، فراه، بغلان، قندوز، سرپل، بلخ، پروان، کاپیسا، پکتیا او نورستان ولایتونو کې د 416 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوي دي چې په راتلونکو لنډو ورځو کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي انشاءالله تعالی. نور دغه په لنډه توګه جزئیاتو چې تاسو سره مشارک کړل کومې پروژې چې په هیواد کې روانې دي، که د رسنیو له استازو سره څه پوښتنې وي وزیر صاحب او معین صاحبان په خدمت کې دي. شکیب صاحب نه مننه. که اوس د خبریالانو پوښتنې واخلو. لومړی پوښتنه ژوندون تلویزیون. سلامونه و نیکې هیلې زیارمل هوتکیم د ژوندون خبریال. وزیر صاحب محترم، که په لنډه توګه راته ووایي که څه هم په کابل کې تاسو ویل چې په ډېرو ولایتونو کې پراختیایي پروژې پلي شوي دي، ولې په کابل کې ځینې کرنیزې ځمکې د اوبو د کمښت سره مخامخ دي؟ د کابل اړوند د چک ډیمونو د جوړولو داسې کوم پلان تاسو لرئ که نه؟ د ولایتونو اوبه کابل ته راتاویږي او بیا دغه کرنیزې ځمکې پرې خړوبېږي او دغو ته د اوبو رسونو کوم پلان شته که نه؟ که په لنډه توګه راته ډېره مننه کور. بسم الله الرحمن الرحیم.
د افغانستان په ټولو ولایاتو کې د تر مځکې لاندې اوبه هغه ډېرې ژورې تللي دي. د دې دپاره اسلامي امارت فیصله وکړله چې په ولایت کې په هر ولسوالۍ کې یو چک ډیم جوړ شي، د دې دپاره چې موسمي اوبه جمع او د مځکې نسته اوبه ورسي. چون دا وخت کم پاته و، بیا دغه چاره پر درو وزارتو باندې تقسیم کړله. 14 ولایتونه وزارت انکشاف و دهات ته ورکړله، 14 ابوبر ته ورکړله، 8 ولایتونه زراعت وزارت ته ورکړل. هغو هم کارونه شروع کړي دي، هغو وزارت ابوبر هم شروع کړي دي، زراعت هم شروع کړي دي، انکشاف و دهات هم شروع کړي دي. چون دا مسله ډېره غټه ده چې د ټول هیواد کې یو دم د مځکې نسته اوبو ډکېږي، کار روان دی. هم به نورې د نورو ولایتو ورته راوګرځېږي د وخت په تېرېدو، هم به چک ډیمونه په دې ولایت یو کابل نه په ډېرو ولایتو کې به چک ډیمونه جوړ شي. انشاءالله دا یو پیل و چې اوس چې دا په هر ولسوالۍ کې یو بند یا یوه بدیله پروژه شروع کېږي. مننه. پژواک. ډېره مننه اجرت الله کاکړ یم، پژواک خبریال. شکیب صاحب، تاسو ویلي چې دغه چین سره چې کوم سړک د 40 کیلومتره د تګ راتګ لپاره جوړه شوی، آیا دا په اساسي ډول جوړ شوی ترانزیت کولی شو موږ د دې سړک نه، او که 10% یې تکمیل شي نو چین سره به موږ مستقیم ترانزیت د دې لارې کولی شو؟ په دې اړه که معلومات ورکړئ. دا سړک چې دی دا مخکې د دې سړک قراردادونه سوي وو د یو شرکت سره، بیا د اشرف غني د حکومت په تګ سره دا نیمه کاره پروژې مشترفات شولې. دا 3 میاشتې مخکې د اسلامي امارت کابینې فیصله وکړله چې انکشاف الدهات هغه سړک چې مخکې شروع شوی و هغه دې خلاص کړي، پای ته دې ورسوي. خو دا به جغلي سړک وي، د چین تر صفري نقطې به رسېدل وي. څه وخت مخکې امیرالمؤمنین صاحب هدایت وکړي فواید عامې وزارت ته چې نور دا سړک د بدخشان د مرکز څخه شروع کړي د چین تر سرحده پورې، چې دا 480 کیلومتره تقریبا لاره راځي، چې دا په اساسي ډول جوړه کړي، او دا به انشاءالله ډېر ژر به کار شروع شي. فواید عامې وزارت به دا په اساسي شکل جوړه کړي. خو د انکشاف الدهات وزارت وظیفه دا ده چې د چین تر صفري نقطې پورې هغه لار جوړه کړي، تر صفري نقطې پورې به جغلي سړک جوړ شي. انشاءالله دا به د راتلونکي پسرلي په اولو 2 میاشتو کې ښه د تګ و راتګ لپاره برابر شي. شمشاد تلویزیون. مننه. ظاهر یم د شمشاد خبریال. وزیر صاحب، زما پوښتنه همدغه د چین هغه په تړاو هغه حل شوه. بله دا چې تاسو چې کوم نیمروز ولایت کې کوم بند جوړوئ د اوبو، فکر کوم لږ نسبتا ستر بند دی چې 2 میلیارد افغانۍ لګښت پرې راځي او 140 میلیونه متره مکعب اوبه به دا ذخیره کوي، چارې په څومره وخت کې بشپړېږي؟ او بله دا چې دغه بند به د برېښنا د تولید ظرفیت ولري او که نه؟ مننه. دا بند چې دی دا اوس یې ابتدایي کارونه روان دي، کمیټه ورته جوړه شوې ده. انجینران تقریبا تر 1 درجن زیات انجینران د دې په ابتدایي کارو باندې اخته دي. حکم یې موږ ته 1 میاشت 1.5 میاشت مخکې د امیرالمؤمنین صاحب راغی چې دا حکم دا بند جوړ کړي. زموږ خو اوسنی اټکل دا دی چې دا بند به انشاءالله په 3 کال کې موږ ګټې اخیستنې ته وسپارو، او دا به د اوس لپاره زراعتي بند وي، او د برق پروګرام په دې کې تر اوسه شامل نه دی. مننه. کلیت رادیو. طلوع نیوز. تشکر جناب وزیر صاحب. حبیب رحمان هستم از طلوع نیوز. در رابطه با سرکی که از بزهای گنبد الی سرحد چین وصل میشه کم معلومات داده میشه. در رابطه با ارزشش هم کم معلومات بدین که چند درصدش در حکومت قبلی عملی شده بود و شما چند کیلومترش عملی ساختین، چقدر پول مصرف شد و 10 کیلومتر که باقی مانده ای چقدر مصرف کار داره و به نظر شما این سرک اگر وصل شود از لحاظ رشد و توسعه اقتصادی یا عبور و مرور موترهای ترانزیتی و تجارتی چقدر میتونه که به اقتصاد افغانستان تاثیر مثبت داشته باشه؟ دا یو داسې سړک دی چې د دې هغه اقتصادي ارزښت خو بیا وروسته تقریبا سړی فکر وکړي چې دا ډېر اقتصادي ارزښت لري، او دا یو غټ سړک دی، لاره یې ډېره سخته ده،
ترانزیټي به جوړېږي. زموږ د هېواد به یو بل داسې سرحد وي چې د چین یو هېواد چې اقتصادي هېواد دی د هغه سره به پولې خلاصېږي. او دا اوس چې د ده کومه بودیجه د جغلي سړک روانه ده د دې تقریبا 369 میلیونه افغانۍ بودیجه ده چې نیمه بیا زیاته مصرف شوې یا تر نیمې کمه، خو کار یې ډېر په چټکۍ روانې دي او 2 میاشتې مخکې کارونه شروع شوي دي او د 10 کیلومتره سړک به انشاءالله داسې یو د هفتو په تېرېدو سره پای ته ورسېږي. دا اوس نن نیم کار روان دی، پرون نیم شرکت راغلی و زما سره خبره وکړله. مخکې خو به دا و د ورځې به کار کوه د شپې به کار نه کوه، اوس د شپې او د ورځې دواړه کار کوي. نو انشاءالله دا د خلاصېدو ځای دی، بیا موږ تاسو ژر واورو. تشکر. سوال دیگر از در تالار بفهمید. به نام خدا صبح هم بخیر. من اکبر احمدی هستم از تلویزیون رای فردا. جناب وزیر صاحب در این مورد اگر معلومات بدین که از پلان های سال آینده شما چی است و کدام پروژه های سال گذشته مانده بودن که امسال رویشان کار شده؟ تشکر. وزیر کی داشتن؟ وزیر د تیر کال نیمه کاره پروژې دوه قسمه دي، یو د اختیاري بودیجې دي یو د غیر اختیاري. د اختیاري بودیجو تصفیه او کار موږ روان کړی دی چې په ټول افغانستان کې کار روان دی. یو د اختیاري بودیجې دي، د اختیاري بودیجې اختیار موږ په لاس کې نشته، هغه چې کله وزارت مالیې او د ډونرانو د دې په مابین کې مسله خلاصوله بیا به د غیر اختیاري بودیجه کار کوو. د اختیاري بودیجه کار دا نن هم روان دی. کوم ځایونه که زنده‌دلي کېدای شي هغو به تصفیه نه وي شوې چې موږ تصفیه د هرې پروژې وکړو، کار یې شروع کوو. و آخرین سوال فرانس پرس. سلام علیکم. قواد هستم از خبرگزاری فرانسه. قواد هستم از خبرگزاری فرانسه. میخواستم پرسان کنم در مورد چون امسال بارندگی بسیار کم شده و مشکل آبی در افغانستان در سر تا سر افغانستان وجود داره. قرار همین گزارش شما که بندها ساخته میشه، اگر بارندگی ها نشه مشکلات آبی را چه رقم حل میکنید و اگر گفته بتونید که همین سرک بدخشان در چی مدت تکمیل میشه؟ 1 ماه بعد، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، چند مدت میگیره تا اینکه به طور بر استفاده شروع شود؟ تشکر. یو دا که دا چې ډیمونه تړل کېږي سږکال بارانونه نشته، که بیا هم بارانونه نه وشي د خوشحالي به څنګه دفع کېږي، حل لارې به څه او د چین سړک به انشاءالله العزیز په راتلونکي پسرلي کال چې کار شروع شي انشاءالله، یعنې جغلي هم دی او داسې دی رسول د سړک دی یو په جغلي سړک چې په ښه کیفیت جوړ انشاءالله د راتلونکي پسرلي په 2 میاشتو شاوخوا تر 3 میاشتو کې به ډېر سم چې هر څه به جوړ شوي تر پلچکه تر سرحده به رسېدلی وي. یو دومه د چکډیمو مسؤلیت زموږ دی چې چکډیمونه جوړ کړو. دا چې اوس د اسمان اوبه نه رالوېږي، دا چې په چکډیمو کې اوبه نه درېږي، د دې مالک بل څوک دی هغه به خپله فیصله کوي. تشکر. موږ مسؤلیت دا دی چې اوبه راتوی شي، موږ چکډیمونه ورته جوړ کړو، خپل ملت دپاره هغه اوبه ذخیره کړو، د مځکې ناست اوبه ورشي. دا مو یو مسؤلیت دی. تشکر. در آخر یک باری دیگر از رهبری وزارت احیا و انکشاف دهات و حاضرین در تالار سپاسگزاری میکنیم. کنفرانس ما در اینجا به پایان رسید. وقت همه خوش.